بسم الله الرحمن الرحیم. لا مې د ژوند کیسه تمامه نه ده، لا مې د ژوند کیسه تمامه نه ده، راته منزل راته مورچل پاتې دی. چرته به خلکو بې وصیته مرمه، چرته به خلکو بې وصیته مرمه، د کوم ماښام د کوم دیوال غاړې ته جنگ تجارت او کاروبار جوړ شوی، سرونه خرڅ شول د وړیو په طول. طول ته هم داسې منصفان ناست دي، وینه سکي بیا یې قیمت لګوي. د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، د کوم سیلاب مخې ته بند وتړم، خټین کورونه یې رانه ټول یوړل. زموږ شهیدانو ته د یو ډالۍ دی: ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا، ای د بې پښو او د بې لاسو کلیا، ای د کپرو ای د ظلمو ادیرې، ای د بې پښو ای د بې لاسو کلیا، ای د کوپړو د ظلمو هدیرې. دا ځمکه وش کوئ راووځئ ترېنه، دا ځمکه وش کوئ راووځئ ترېنه، راته پیغور یې ستا د وینو راکړو. مدهوش مدهوش د حورو په پالنګ پراته یې، راځم د خپل بې برخلیکه ژوند ته، څه سرویشته ورته په کار ده که نه. دا تحول په هر یو ملک کې راځي، زمونږ تحول لکه ها سرونه یوسي. علمبردارو د نړۍ په سطح، علمبردارو د نړۍ په سطح ډېر مو لوټلي یو د امن په نوم. یو خوا د سولې امن چغې وهئ، یو خوا د سولې امن چغې وهئ، بل خوا وسلې او مهمات ردرومي. هلته حقوق د بشریت غواړئ، نو بیا بشر په بشر څنګه وژنئ؟ بشر دوستانو قناعت غواړمه، څنګه ونچوم څنګه اور وانخلم. مختلفو علاقو نه راغلیو د چرسدې دلته ځایي خلکو، د زړه د تله درته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري راته وویل چې لږ خبره په جیل وکړه. دا د جیل ویل خبرې به نه پکې شمارو، دا اوس نه پکې ځایېږي. دا د وطن مجلس دی، په دې کې موږ چې څوک اور ته ورواچوي هم تپوس به د اور نه کوو، تپوس به د وطن کوو چې وطن په کوم ځای دی، وطن په کوم حال کې دی. دلته باید تپوس د بابړې وشي. دا بالکل په خوا کې علاقه ده. دلته پاکستان چې جوړ شو نو د بابړې په میدان کې دوی چې اول ځل په چا ټوپکې ونیولې، د چا په سینو باندې چې ګولې وایستلې، په پښتنو باندې وې. نن دی په تاریخ کې لیکي چې کله پاکستان جوړ شو نو د هندوستان نه چې کوم مهاجر راتلل هغو سره بد شوي دي. خدای ستا د بابړې ذکر نه پکې کوي. ته یې د کتاب استلی یې، ته یې د نصاب استلی یې، ته بلواک ژوند کوې په دې خاوره باندې. تر نن ورځې پورې هغه د بابړې وا لوبه روانه ده، تر نن ورځې پوره دا لوبه روانه ده. که چېرته زموږ نیکونو ګیله دې نه کوي سپین ګیري په دا باندې، که چېرته زموږ نیکونو د بابړې حساب کتاب اخیستی وای، نن به زموږ سره بیا دا نه وای شوي. خو که نن هم موږ د خپل وطن تپوس نه وکړو، دا به راتلونکي نسل ته د ظلم جبر او بربریت لارې ور جوړې کي. ملګرو زه یې چې نیولی ومه، زه په نیول نه راغېږم، خو په کوم اف آی آر یې نیولی ومه، په هغې تقریر پورې یې ونیوم چې په کوم کې ما دلته دوې خبرې کړې وې. هغه زه تاسو ته در یادول غواړم. ما ویلي وي چې په کوم وطن کې کوم قام ته چې د فیصلې اختیار حاصل وي هغه ته آکا ویلې کېږي، او حاکم څوک چې د دغې فیصلې اختیار نه لري د راتلونکي او د ژوند، هغه ته محکوم ویلې کېږي. ما ورته ویلي وي چې د پاکستان آئین دته 200 سیټونه او ما ته 40 راکړي دي، نو دو تهایي اکثریت زما راتلی نه شي. آئیني سطح باندې دلته مونږ غلامان او محکوم جوړ شوي یو. ما دا خبره کړې وه چې هره علاقه ته خدای پاک وسایل وردي چې دوی په هغه ژوند تېر کړي. پنجاب ته یې غنم وردي، آئین وایي دا د دوی دي، خپل یې دي چې څه پې کوي. مونږ ته خدای غرونه را دي مدنیات، په هغې باندې یې لیکلي دي چې دا به ریاست وي، دا به د ریاست وي، دا به ستا نه وي. ځکه
په دې خاوره باندې تا یو ځل دای په ځان ډیپینډنټ جوړ کی دای ستا وسایل ځکه نه درکوي ستا لاس ته چې بیا خو ته دلته د ده چې کوم دغه نظام یې جوړ دی په دا کې ته بیا خواهشمند نه یې داین کېدلو ګوره لکي مروت او کرک دا زمونږ دوې ضلعې دي دا ډېره زیاته ځمکه ده دوی د غریب سړي په لکي مروت کې دومره ځمکه ده چې په بل ځای کې دومره د یو خان نه ده هلته چېرته یوه ټوکه هم ده چې دلته یو مالدار سړی دی سلیم سیف الله هغې مور ته ویلي وي چې یاره چې د اوبو بندوبست ورته وکړه نو هغه ورته ویلي وي چې ولې د هر مروت نه ته نواب جوړوې دوی په دې خوا باندې پوره دریاب بهیږي د هغو اوبو 40 کاله شي چې دوی ته نه میلاویږي ولې که دوی ته دا اوبه میلاو شوې بیا به د مروت او د کرک ځوانان د دوی په 10,000 روپۍ د بلوچو سره دشمني نه کوي بیا به دوی هغه دشمني ګوره یو بلوچ په دې باندې ټوپک راخستی چې زما وسایل به نه وړې وسایل چرته ځي ګیس په هغه باندې په لاهور په فیصل آباد او په ملتان کې فیکټري جوړې دي د پنجاب په روزګار جوړ دی د پنجاب په کورونه آباد دي چې کله بلوچ په هغې باندې ټوپک راوخسته دوی پښتانه په 10,000 برتي کړل او ټوپکو ته مخته کړل هغې باندې وینه د پښتنو تویېږي اوښکې د پښتنو مور تویېږي آبادیان د پنجاب پې جوړې دي زه به خامخا دا خبره کومه د پنجاب سره د ده په شکل په بنیاد باندې د ده د نسل په بنیاد باندې د ده د اغوستلو په بنیاد باندې د ده د خوړلو په بنیاد باندې زما هېڅ ضد نشته زما هېڅ تعصب نشته په دې دی هم انسان دی خدای پیدا کړی دی زه هم انسان یم خدای پیدا کړی دی خو هیڅ کله د غلام د غلام په شان ژوند نه کوو دا معاشي استحصال مونږ غلامي ته مجبوروي دا معاشي استحصال د عام وګړي ته فایدې رسوي مونږ دا خبره کړې د اول ورځې نه چې دا وطن چې څه لري دا د دیګي وطن دی ملګرو زمونږ د ملګرو ته دوی وایي چې تاسو پی ټي ایم ته مه ځئ تا ته به تکلیف ورسېږي ته به جیل ته وردننه کړی شي ستا به خپل روزګار کوه ستا په پی ټي ایم څه شی دي ملګرو دی ستا په روزګار باندې دومره غم دی ورسره که ستا د روزګار ورسره غم دی نو ستا د خاورې وسایل ولې تا ته نه درکوي او دی وایي تا ته به تکلیف ورسېږي که ستا په تکلیف یې زړه بدېږي نو د وارن ټیرر په نامه باندې دا وژنې بیا پنجاب ته ولې نه وړې ولې تا ته راوړې وې معنا دا شوه چې دی نه ستا په تکلیف ستا په روزګار نه دی اړیا خو د قامي اتفاق نه دی په دې خبرو باندې خوښ کوي د قامي اتحاد نه دی په دې خبرو باندې دی خوښ کوي ملګرو زه دا نه وایم چې څوک ته روزګار نه کي خو د قامي اتفاق قامي اتحاد د دې په حواله سره چې د خپل موقف نه پرشا نه شئ ملګرو په دې وطن باندې ډېر زیات او ډېر مسلسل جنگ وشو د دې جنگ زه آخري خبره درته کومه چې علاج به څه شی وي ډېر اهم پوینټ میس کیږي دلته وبخئ په دې خبره به څوک ګیله نه کوي هر نیشنلیست قوت خپل ورکر ته د خپلواکۍ سوچ ورکوي او بل خوا وایي موږ په دې آیین کې دننه اصلاحات غواړو دغه د نوي یو طرف ته دې شي د کیسه ملګرو نن هم زمونږ په دې پنډال کې هغه ملګري چې زمونږ سره به ډېر وغه نشته دی حنیف پشتین او د ده سره ملګري ګیلمن دی ملا بارام دی قاسم اچکزی ذوالقرنین او ویس ابدال د دغو د رهایي مطالبه خو مونږ هر کله کوو خو خبره دا ده چې دا ولې نیول شي څه وجوهات دي چې هغه قاتل هغه بتاخور هغه ظالم چې په دې خاوره باندې د ده ملګرتیا کوي بیا څوک ورته هېڅ نه وایي که ته غلامي کوې بیا به تا نه نسي که ته غلامي نه کوې بیا به هر بده فتنه په تا باندې راواړوي په دې وطن کې زه بیا خبره کوم اهم پوینټ ته راځو احسان الله احسان څوک و احسان الله احسان څوک و احسان الله احسان څوک و احسان الله احسان څوک و
او د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و د دغې دهشتګرد پالونکی څوک و چا خلاص کو دغه فضل ډوکر ته څه جواب ورکوئ د دغې سره نور ملګري ته څه جواب ورکوئ د دغو زمن یې د دغو د زړونو ګلونه یې په چا چې شهیدان کړل هغه ته لاره ورکړله هغه یې وساتو خلک وایي احسان الله احسان ونیول شو جیل ته شو یا معصور شو نه و معصور دا چا بند کړی نه و چې څو کالونه یې جنګ کړي وي د هغې په حواله سره مزید ښه ساتلو چې جرنیلان یې لږ کې مالش وکړي لږ کې چوب کې دې ته نه کړی و دا یې مالش کولو دا یې ښه ساتلو چې کیدای شي په غرونو کې د چرته روټۍ صحیح نه وي خوړلې چې دلته یې در به نه وخورو زمونږ په قاتلانو باندې رحمدل ریاست کاروانور دی که احسان الله احسان دی بلکې دا ولې وایم چې زمونږ په قاتلانو رحمدل ته خپل زما قاتل یې ستا پالیسي زما قاتله ده یو ځل چې پالیسي قاتله شي په دې کې ښه او بد نه وي ما ته کس راغلی و ویلې په فوج کې ډېر ښه کسان شته دی هغه میجر ښه دی هغه ما ویل په دویو کې چې ښه دی یا تر ټولو بد دی چې یو ځل پالیسي غلطه شوله بیا ټول غلط دي او بیا چې په دوی شه کوم ښه دی تر ټولو بد په دې دی چې دې کې د ښه سړیتوب په وجه باندې نور هم نرملایز کېږي دا خبره ده چې د احسان الله احسان په حواله سره ملګرو کاش زه وایم تاسو منظور لپاره جلسې نه وای کړي د احسان الله احسان په حواله سره چې ولې خلاص شو دا احتجاج شوی وای ملګرو یو وعده وکړئ پی ټي ایم به د کام قاتلان که احسان الله احسان دي که رایل شریف دي که مشرف دي که باجواغ دي یو به معاف کوئ نه یو به هم نه معاف کوئ دغه په حواله سره به د پی ټي ایم راتلونکي ټول چې څومره لای عمل دی په هغه کې به د احسان الله احسان کوېسچن موجود وي دا د هغې نه بغیر اوس نه کېږي دا تحریک په هر حواله سره د خپل قام او وطن خپلواکۍ یووالی او ښه ژوند غواړي ملګرو د زنانه د شرکت په حواله سره هر سړی خبره کوي لږ نن زه د دننه خبرې به سره سپینې کو چې تر څو پورې خپله خورکۍ یا مورکۍ یا کورواله تا نه وي راوستې او نورو خلکو ته وایې چې ډېر ښه کار دی وکړو دا دروغ دی هسې په دې جمله ځان ښه سړی ثابتوي خپلې خویندې مندې او دا ته نادره ته بوتلی شي دا ته بېنظیر انکم سپورټ ته بوتلی شي دا بل ځای ته بوتلی شي چې د سوال او منت ځای وي هغه ته بوځې او چې په کوم ځای کې د ننګ خبره وي هغه ته نه بوځې او راشې چې دا ډېر ښه عمل دی چې دا ډېرې زیاتې شي دا چې زمونږ د برابرې شي هلته برابرې کېږي چې کله زمونږ زه به خامخا راولم په زور زه زور نشم پې اپلای کولی خو کنوینسینګ خو د کام نه دومره فارغ نه یم چې چوټي لږ زیاته وکړم شروع زه یم زه به خامخا به راځي خامخا به راځي محسن کیسه کړې وه ځکه جواب راکړو دا به مونږ په خپل ځان اپلای کوو باقي چې کومې خویندې راغلې دي تاسو نه صرف دلته شرکت کړی دی بلکې ستاسو دا وجود زمونږ دپاره یو سوال هم دی یو کوېسچن هم دی چې ولې ستاسو په کور کې چې کومې زنانه دي هغې ننګ نه دی زده هغې په کام غیرت نه دی زده دا به هلته پوره کېږي زه راځم شکریا چې په لر او بر وطن کې حالانکې ما دا شکریا رښتیا درته وایم زه به د ځان شکریا څنګه ادا کړم دلته زمونږ مرکزي کمیټي جوړه وه سټیرینګ کمیټي تر ټولو غټ آفرین دوی ته وایم چې دوی د خپل قام او وطن صحیح ترجماني وکړله دغه تکلیف یې وکړه یو ځل صحیح ورته وکړئ ملګرو د دوی سره نیتونه مه کوئ دغه د پی ټي ایم لیډرشپ دا ستا ترجمان دی که په کوم ځای کې هم ستا خبره داسې مړه مړه کړې وي په شف شف شې کړې وي ما ته ووایي هغه سړي ته به مونږ ووایو ته مه راځه خو چې دوی صحیح ترجماني کوي بیا به مونږ د ټولو زه ځان نه یادوم زه د نور ملګري سره هغې به هم برابر په هغې شان عزت او احترام کوو او په هغې نه پس زه د پی ټي ایم هر وګړي ته سلام کوم
مننه به څنګه د ځان څوک ادا کي چې دوی دا تحریک ژوندی وساتلو د جیل بهرحال نام به نه کومه پې یو افسر و هغه راته وویل چې ما ته دغه نورو بلاګانو کال کړی و بیا ویل چې دا پوښتنه یې کوله چې څه ایکسټرا ملاقات ته څوک راځي هغه دغه ویلې ما هسې کوېسچن وکړو چې څنګه مو ونیو ویلې دوی ویل بس غلطي به وشوه مونږ ته پته نه وه چې دا کام به دومره پې جوړېږي دا کام به دومره پې راټولېږي کنې مونږ به دا غلطي نه وای کړې ما ورته چې بار بار دی کوي بار بار دی کوي دا غلطي ولې نن په دې وختونو کې دا جی ایچ کیو چې کومه هم فیصله په ډېر سوچ نه بعد هم وکړي د دوی په ناکامي لاړه شي ولې تاسو ناکاموئ تاسو راووځئ دا خلق لا زمونږ د چغو نه دي زمونږ د یو نارې نه منډې وهي دا که د پښتون کام دا ځوانان چې په زړونو کې کوم ارمانونه لري دې ته که عملي لاسونه واچول ډېرې منډې به ووهئ کیدای شي دریابونو ته بیا ځانونه واچوئ زه په پاکستان کې چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي سماجي تنظیمونه دي امنیسټي انټرنیشنل ایچ آر سی پی نور هم چې هغه خلک چې په دې وختونو کې تحریک سپورټ کړی دی د هغو هم مننه کوم او زه په غټه توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني مننه کوم چې دوی زموږ دپاره اواز پورته کړی دی زه د حامد کرزي هم مننه کوم امرالله صالح تشکر زه ته فارسي خو نه راځي خو د تشکر لفظ مې دا کړی دی زه بسیار تشکر حنیف اتمر بسیار تشکر تعدینه چکزای او شگفتا نورزای چې هغه هم په دې ننګ کې خپله برخه اخیستې وه داسې په یورپ کې چې څومره هم زمونږ خوندې ورونه دي د ټولې مننه کوم راځم ایچ آر سی پی دغه دی افغان سوله ته راځم د سولې په نامه د امن په نامه باندې زمونږ وطن ډېر لوټلی شوی دی مونږ پیسیمیزم نه کوو خو یو خبره ضرور کوو که دا سوله د دغې دپاره طالب بیا حکومت کوي چې هر سړي ته کوم سپیس میلاو شي سپیس د کام وطن په معیشت ښه کولو د دوی د ژوند په ښه کولو نشي استعمال بلکې ځان دومره مضبوط کړي چې بله جګړه پرې وکړي داسې سوله د نه وي بیا دا د داسې سوله وي چې هغه د افغان وطن په سوچه فایده لاړه شي ځکه چې د افغان وطن هره کیسه زموږ سره تړلې ده پښتون ملت دی ملت چې په سل ټکړې کې حالات یې د یو بل نه بدلیږي مونږ په ملک د فیصل آباد کې وو خو چې په کابل اور لګېږي زمونږ هم ورسره دلته هر شی خبر شي سوله ته پی ټي ایم ویلکم کوي سوله ته پی ټي ایم هرکلی وایي خدای دې زر کې وکړي د افغانستان سوله د دلته پښتنو په فایده تمامیږي خو دا سوله موږ مستقله او په نیت پوره غواړو دا د یو داسې سپیس دپاره نه چې هغه بیرته د جنګونو اډه جوړیږي زه ملګرو ډېرې مسلې مونږ یاد کړو روزانه د دغو مسلې حل څه وي په دې خبره نه اول په آخري خبره نه اول زه دا خبره صرف کومه چې ډاکټر سید عالم مسعود فضل ایډوکیټ ثنا اعجاز پیاوړی سر اعجاز عبدالله ننګیال صمد خان نور ډېر نامونه چې میر کلام او نور نامونه چې هغې دلته په لیسټ کې د تقریر نام و خو دوی په خپل طبیعت باندې ما ته ټیم را کړی دی چې دای دې وکړي زه شکریا ده کومه دوی هم اوس راځم آخري خبره ته په دې خاوره باندې ډېرې مسلې دي د اوبو هم ده دا ثوابۍ په سیټ پرته ده د تماکو د ټیکس هم ده په دې 400 مردانو ثوابۍ باندې داسې وبا را روانه ده چې فکر یې نشته په اوبو کې لاندې روانه ده دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې دلته یو سړی څومره هم محنت وکړي مزدوري وکړي فصل چې واخلي چې څومره خرڅه پې شوي وي په هغې کښې 100 لک روپۍ بچ شي نورې نه وي پاتې شوي دوی هم مسافرۍ ته د پردي وطنونو روزګارونو ته د پردي وطنونو غلامانو ته ورځ په ورځ سیخېږي دا ټولې مسلې دي
دغه ټولو ته مونږ او تاسو سنجیده یو خو زما او ستا واک نشته زما او ستا اختیار نشته زه او تا خو غواړو چې دا ټیکس ته په دې علاقه ولګي تمباکو خو ستا اختیار شته نشته ستا اختیار دا وایي په وزیرستان کې د امن وي په باجوړ کې د امن وي په بل ځای کې د امن وي عدنان شینواري د څوک نه وژني خو ستا اختیار شته ستا اختیار نشته ملګرو خپلواکي هغه شی دی چې تا ته اختیار درکوي زه حکومت پاکستان ته وایم یا زمونږ د ژوند چې کومې مسلې دي مونږ درته بیان دي یا دا حل کا یا مونږ ته ازادي راکا یا مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به خپل وطن خپل راته جوړ کړو که ته مونږ ته زمونږ حقوق نه راکوې زمونږ مسایل نه حل کوې مونږ ته خپلواکي راکا مونږ به په خپله خاوره باندې د پښتو وطن په پښتو ژبه داسې ریاست جوړ کړو چې هغه به د دنیا د ملکونو په صف ځان ته یو ځانګړی حیثیت لري بیا چې زه چیرې ځم بیا به مې شناختي په پښتو ژبه د پښتو په نامه او د پښتون په شناخت سره وي ته زمونږ مسلې حل کا که نه یې حل کوې کام ته خپلواکي ورکا آخري اعلان درته کومه ما نه ډېرې خبرې پاتې دي هغه به زه په لایو ویډیو کې درته کومه بیا هم او بیا به جلسې هم کوو او آخري د یو جلسې اعلان کوو دا پرمختګ بند شوی نه دی خو د جلسې د اعلان نه اول یو کوېسچن کیږي چې پی ټي ایم به صرف احتجاجونه او جلوسونه کوي دا کوېسچن کیږي که نه ته دا نشې ویلی چې د احتجاج او جلوس په وجه باندې څومره شعور روان دی مونږ جلسې نه دي کړي مونږ د شعور کتابونه غوړ کړي دي په علاقو کې همدا جلسې همدا جلوسونه کام ته شعور راوړي پی ټي ایم ډېر بهترین لایه عمل خپل کړی دی خپل کام یې راچه کړی دی یو کوڅه یو کلي ته ځي په آخر کې په 29 مارچ باندې به مارچ کم دی 29 مارچ باندې به په کوم ځای کې جلسه وي یار یو ځای ډېر وخت وشو نه یو راغلی وایي مونږ به نه راپرېږدو په زور به ورځو په کویټه کې به 29 تاریخ د جلسه وي دا چرسدې د ولس ډېره مننه د باچا خان وطن دی څوک یې هم خفه کړي نه دي د باچا خان روح ته سلام د باچا خان تاریخ ته سلام دا د افضل بنګش دی او زمونږ شیر علي باچا چې د په خپله ژبه او په خپل کلام او په خپل همت باندې دلته قامونو ته د پښتونولۍ یو احساس ورکړی دی د هغې روح ته سلام د مزدور کسان پارټۍ ټولو شهیدانو ته سلام او د دلته چې اوس مونږ کوم ذکر کولو د زمونږ چې کوم یو ملګری څو ورځې اول دوی دلته په دې خاوره شهید کړی دی شهید عزیز الله عرف صاحب سالار ظاهر الله د دې دپاره د پی ټي ایم چرسده ملګرو ته وایم چې که انصاف نه میلاویږي در نه کېنوئ دلته د دې ځای نه تاسو ته دغه هدایات دي چې دلته څومره هم ظلم کېږي په هغې راپاڅئ مسلې ډېرې دي خو بیا هم چې څومره هم زمونږ وس پرې رسېږي زمونږ وس وي زمونږ وینه وي دا مو قربان دی آخر نور خدا څه خبره پاتې نه ده بیا به هم د یو بل سره وو چې ظلم کوي هغه کا ګوټ طالب وي کا بیټ طالب وي کا آئی ایس آئی وی کا ایم آئی وی کا فوج وی کا جی ایچ کیو وی چې ظلم کوي خامخا یې خلاف یو دا خو بیخي خبره نه شوله دا ګیلمن پښتین په حواله سره انشاءالله زه د دې ځای نه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې هغه په منصوبه کې ښې نه دي خو هفته دوې هفتې ټیم بیا په زندان کې نه وي راوځي به دا مې درته یو نیک غدی موبایل له چا دی یو افغان ډېره مننه خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره په دې وطن کې
چې څومره هم داسې مرګونه شوي دي چې موږ یې فاتحې ته نه راغلي هغې ټولو ته دعا کوو خدای دې مړي وبخي خدای دې صبر ور نصیب کړي خدای دې موږ ته توفیق راکړي خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ خپل وطن جوړ کړو